ابو جندل راغلی او وایي یا رسول الله زه مهاجر درته راغلی یم، مکه او د مکې کفار نه غواړم، ستا سره مدینې ته ځم. دلته نو سهیل وویل یا محمد صلی الله علیه وسلم هغه صلح چې زما او ستا په مابین کې وسوه، یعنی زما زوی به بیرته ما ته راکوي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله موږ خو تر اوسه لا صلح نه دی لیکلی، فقط شروع په سوې ده، اوس څنګه کیږي؟ ابو جندل پلاس ورکول کیږي که یا پر صلح اتفاق شوی دی خو تر اوسه نوشته شوی نه ده. سهیل وویل آیا خبرې او د خولې اتفاق کفایت نه کوي؟ خامخا باید نوشته شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو د خولې اتفاق کافی دی او بس دی. زوی دې در سره بوز. ابو جندل چې په هیڅ نه دی خبر، فقط مهاجر راغلی دی او اوس سهیل خپل زوی کشوي، غواړي چې هغه د کفارو لښکر ته یې ورولي چې دلته نږدې پروت دی او دوی د صلح د نوشته کولو دپاره بیرته راشي. د ابو جندل هیڅ وزړه ته نه لوېده چې دوی دې بیرته د کفارو په لاس ورکړي، ځکه دی مهاجر راغلی دی او اوس دې بیرته کفار بیایي او څوک دې نظم را وګرځوي. په تعجب کې سو او نارې وهي یا معشر المسلمین ایا بیرته و کفارو ته بیول کېږم؟ هغه و ما ته زما په دین کې تکلیف راکوي، ما خپل دین ته نه پرېږدي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل یا ابا جندل صبر وکړه او بدله د الله جل جلاله څخه وغواړه، بېشکه چې الله جل جلاله به تا او ستا ضعیفه ملګرو ته د خلاصېدو لار پیدا کړي. موږ د قریشو سره صلح کړې ده او پر دغه معاهد ورسره کړی دی، نو اوس موږ په خپل عهد کې غدر نشو کولای. د ابو جندل بیا هم وزړه ته نه لوېږي، څنګه یې پرېږدي چې کفار یې بوځي؟ بیا یې نارې شروع کړې، ویل ما و دوی ته مور پرېږدي، ما خپل دین ته نه پرېږدي. دلته نو مسلمانانو ژړل، وایي دا څونه ذلت دی، څونه کښتوالي او بېوسي ده. د مسلمانانو یو نفر په زور کشول کیږي، بیرته و کفارو ته ورکول کیږي او دوی ورته ګوري. د مسلمانانو نور هم درد او تکلیف زیات سو، د ننه په زړو کې سوځل کیږي او دغه صلح چې وسوه ډېره بده او د ذلت صلح یې بلل. دا یې د ځانو دپاره ذلت باله او په دې صلح نه و خوښ، نو یې ژړل. د مسلمانانو څخه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ور ولاړ شو. سهیل خپل زوی ابو جندل کشوي او عمر رضی الله تعالی عنه د ابو جندل وسنګ یا بغل ته رهیدي توره و ابو جندل ته ورنږدې کی او ورته وایي یا ابا جندل مشرکان نجس دي او د مشرک وینه داسې ده لکه د سپي، یعنی د مشرک وینه قیمت او اهمیت نه لري، او بیا توره ورنږدې کی. وروسته بیا عمر رضی الله تعالی عنه ویل زما مقصد دا و چې ابو جندل دغه توره واخلي او خپل پلار ووژني، مګر ده دا کار ونه کړي. ورونو دلته سوال پیدا کیږي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ولی په خپل سهیل نه وشي چې ابو جندل رضی الله تعالی عنه یې د هغه د مرګ دپاره تشویقاوه؟ جواب: ځکه عمر رضی الله تعالی عنه په خپله په صلح کې داخل و او ابو جندل رضی الله تعالی عنه د دې صلح څخه د باندې دی، ځکه هغه تر اوسه د مسلمانانو د قیادت او مشرۍ تابع نه دی. نو ځکه علماء کرام وایي کم فرد چې د مسلمانانو په جماعت کې داخل نه وي هغه کارونه کولای شي چې هغه د مسلمانانو جماعت یې نشي کولای. هر څوک چې د یو جماعت عضو وګرځېده هغه د هغه جماعت په نظام خامخا مکلف دی، مګر کم فرد چې په جماعت کې نه وي داخل شوی هغه په هغه شیانو نه دی مکلف چې هغه جماعت په مکلف وي. مقصد دا چې دغه فرد لکه ابو جندل د مسلمانانو په قوانینو اتفاقیو او عهدو نه وي مکلف، نو ځکه ابو جندل کولای شوی چې سهیل ووژني، مګر حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې د مسلمانانو د جماعت جزو او د مسلمانانو په قوانینو او اتفاقیو مکلف و، نشوای کولای چې سهیل ووژني. په هر صورت دا یو فقهي مسله و. نو ابو جندل یې بوتي
او عمر رضی الله تعالی عنہ وايي ابو جندل دا نکړه خوښه چې پلار ووجه کنه د کولای شوی چې تور واخلي او سهيل ووجني او مسؤل هم نو ځکه د مسلمانانو په جماعت کې نو داخل سهيل چې ابو جندل د کفارو تر لشکره ورساوه بیرته راغلی او صلح نیوشته شو. اوس نو قریش د مسلمانانو د بارېدو انتظار کوي چې بیرته ولاړ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانان امر کړ چې ځانونه حلال کړي او بیرته درځي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ولاړ شو ویل یا رسول الله آیا تا موږ ته خبر نو را کړی چې موږ به کعبه شریف ته ورځو او طواف پر کوو؟ ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب لیدلی و چې مسلمانان کعبه شریف ته ورځي او طواف پر کوي او بیا سرونه خروي یا کوچنی کوي او دغه خوب یې مسلمانانو ته ویلی و. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دغه خوب و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وریاد کی او ویل تا موږ ته خبر را کړی وو چې موږ به بیت الله ته ځو او طواف پر کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل هو یا عمر مگر ما درته ویلی و چې سږ کال به ورځو؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ویل یا داسې دې نه وراته ویل. خیر مسلمانان ډېر خفه دي. نو عمر رضی الله تعالی عنہ غوښته چې یو څه وکړي چې اوس به په دغه باره کې هغه حدیث شریف درته را نقل کم چې امام بخاري او امام مسلم یې روایتوي چې ودغه حدیث ته چې امام بخاري او امام مسلم دواړو په خپل صحیح کې را نقل کړی وي حدیث متفق علیه وایي. هغه دا چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وایي ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلم او ما ورته ویل یا رسول الله آیا ته په حق سره د الله نبی نه یې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل بلکې یم. عمر رضی الله تعالی عنہ ویل آیا ته پر حق نه یې او زموږ دشمنان پر باطل نه دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل بلکې موږ پر حق یو او دوی پر باطل دي. عمر رضی الله تعالی عنہ ویل آیا زموږ وژل شوي کسان په جنت کې او د دوی دا په اور کې نه دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل بلکې دي. عمر رضی الله تعالی عنہ ویل نو ولې موږ په خپل دین کې و دوی ته کښته کیږو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل زه رسول الله یم د خپل رب نافرمانی نه کوم او هغه زما ناصر او مددگار دی. عمر رضی الله تعالی عنہ ویل آیا تا موږ ته نه ویلي چې موږ به بیت الله ته ورځو او طواف پر کوو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل هو مگر ما درته ویلي و چې ته به سږ کال ورځې؟ عمر رضی الله تعالی عنہ ویل یا. رسول الله صلی الله علیه وسلم نور هم و فرمایل بشک چې ته به ورځې او طواف پر کوې یعنی زما وینا حق ده خو وخت یې نه دی راغلی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ لکه داسې جواب چې غواړي چې ډېر مطمئن شي. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ورغلی او هغه پوښتنې ځینې وکړې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یې کړې وې. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې واقعا صدیق وو داسې جواب یې ورکړي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یې په چپ کړي. ویل یا ابن الخطاب دا رسول الله دی د خپل رب نافرمانی نه کوي او الله یې هیڅ کله نه ضایع کوي. څه وخت نو تیر شوی چې سورة الفتح نازل شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله تعالی عنہ وغوښتي او د سورة الفتح آیاتونه ورته تلاوت کړ. عمر رضی الله تعالی عنہ ویل یا رسول الله آیا دغه فتح ده؟ دا صلح یادول آیا دغه صلح د حدیبیه فتح ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل هو. نو د عمر رضی الله تعالی عنہ زړه خوشاله شو. رواه البخاري و مسلم. اوس خبره خلاصه او فیصله شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب کرام امر کړ چې هدي حلال کړي سرونه وخروي او احرام خلاص کړي. مگر د صحابه کرامو څخه یو هم نشو ولاړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعجب کې شو. د اول وار د پاره مسلمانان د علیه الصلاۃ والسلام نافرمانی کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړ چې ځانونه حلال کړي یعنی د احرام د حالت څخه ووځي. مگر صحابه کرام یو هم نشو ولاړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د احرام په خلاصېدو سره امر کړ
بیا هم یو نس ولاړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم دریم وار د سرو په خرولو د احرام په خلاصولو امر کړ. بیا هم یو نس ولاړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی پریښول او خیمه ته ننوتی. او دا بیر ورسره ده چې د علیه الصلاة والسلام پر اصحابو د الله جل جلاله قهر او عذاب نسی نازل. څرنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دغه سفر کې ام سلمه رضی الله عنها ملګرې وه، وهغې ته وویل خلقو زما د امر اطاعت ونه کوي او بیریږم چې د الله جل جلاله قهر او عذاب پر نازل نسی. ورونو، ځینې وختونه د ښځو سره داسې فکر او حل پیدا سي چې د نورو سره هغه فکر او حل نه وي موجود. ام سلمه رضی الله تعالی عنها ورته وویل یا رسول الله ته ور ووځه او هیچاته هیڅ مه وایه، خپله هدیې حلاله که او سرخرونکي راوغواړه چې ستا سر در وخروي. کم وخت چې ستا اصحاب تا وویدي چې ځان دې د احرام څخه خلاص کړي، دوی ته هم بې له متابعته بل شی نه پاته کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د خیمې څخه راووتی و هیچاته هیڅ ونه ویل، خپله هدیه حلاله کړه او سرخرونکی راوغوښتي. د ده علیه الصلاة والسلام سر یې ور وخراوه. صحابه کرامو چې ولیده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل سر وخروي، نو پوه سوه چې خبره خلاصه شوه، عمره نسته. دوی هم ولاړ سوه، خپلې هدیې حلالې کړې او د سرو په خرولو یې شروع وکړه. ځینې د ځینو نورو سرونه ورخروي، مګر څرنګه چې ډېر خوابدي او په قهر کې وه، د خرولو په وخت کې یې یو د بل سرونه ور زخمي کول. د سرو د خرولو څخه چې خلاص وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده چې ځینو نفرو وریښتان کوچني کړي دي، یعنی خرول یې نه دي بلکې غچي کړي دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله دې پر هغو کسانو ورحمیږي چې سرونه یې خرولي دي. صحابه کرام وویل او هغه چې غچي کوي یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وفرمایل الله دې پر هغو کسانو ورحمیږي چې سرونه خروي. صحابه کرامو بیا وویل او هغه کسان چې غچي کوي یا رسول الله. دریم وار بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله دې پر هغو کسانو ورحمیږي چې سرونه خروي. اصحاب کرامو بیا وویل او هغه کسان چې غچي کوي یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو او پر هغو کسانو چې غچي کوي. نو یې په غچي کولو هم اجازه وکړه. ورونو، د دغه صلح په باره کې د الله جل جلاله د طرفه سورة الفتح نازل سو. الله عز وجل فرمایي انا فتحنا لك فتحا مبینا، یعنی بشکه چې موږ فتح او بری درکړی دي تا ته ښکاره او روښانه بری. ورونو، د حدیبیه صلح که څه هم په ښکاره او د باندې د ذلت او مغلوبیت صلح معلومیږي، په اول او سطحي نظر د دغه صلح د شرایطو څخه داسې معلومیږي چې د صلح ټوله ماده د قریشو په ګټه دي، لکه حضرت عمر فاروق او نور اصحاب کرام چې دغه صلح د ښکاره تورو په لیدلو ډېر ناراضه وه. دوی خیال کاوه چې د مسلمانانو دغه 1400 سر قربانونکي لشکر په مخ کې قریش او د هغو طرفداران هیڅ اهمیت نه لري. دغه قسم مشکلات او مخالفتونه ولې په توره نسي حل، مګر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نظر و هغه نتیجو ته متوجه وو چې د نورو د سترګو څخه پټې او نهامي وي، او بل دا چې الله جل جلاله د علیه الصلاة والسلام سینه د ډیرو سختو پیښو د تحمل او زغملو دپاره خلاصه کړې وه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مثل توکل او تحمل هغه د کفارو شرطونه ومنل، او اصحاب کرامو ته به ویل چې الله زما سره دی او ما نه ضایع کوي. د حدیبیه صلح ولې فتح وبلل سوه؟ حتی صحابه کرامو به هم داسې پوښتنې کولې چې یا رسول الله دا فتح او بری دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به وفرمایل هو دا لوی بری دی. دا ځکه چې په دغه صلح د قریشو لاسونه د مسلمانانو څخه بند او وتړه سوه. مسلمانانو و دعوت او خپل نور دشمنانو ته فارغ سوه چې دغه په خپله د مکې مکرمې د فتح سبب سو.
د حدیبیې تر صلح وروسته پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته ورسېدی د مکې مکرمې څخه مسلمانو ښځو و مدینه منورې ته هجرت وکړي چې په هغو کې یوه هم ام کلثوم بنت عقبه وه. عقبه خو پیژني، هغه لوی کافر چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر شایه د سجدې په وخت کې د اوښ کلمې ورکښېښولې، نو د دغه ښځو مشرک اقربا په دوی پسې راغله، ویل دغه ښځې باید د هغه عقد او عهد په سبب چې په حدیبیې کې وسو بیرته موږ ته راکول شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د دوی غوښتنه نه کړه قبوله، ځکه په معاهده کې دغه ماده داسې لیکل شوې وه پر دې اتفاق وسو که زموږ څخه یو سړی و تا ته درغلی که څه هم ستا پر دین وي بیرته به موږ ته راکوې. په معاهده کې لفظ د رجل یعنی سړی لیکل شوی و، نو په دغه ماده کې اساسا ښځې داخلي نه وې. او په دغه باره کې د الله عز وجل دا قول هم نازل سو چې د سورة الممتحنه په 10 نمبر آیات کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. یعنی ای مؤمنانو، کوم وخت چې تاسو ته مؤمنې ښځې په هجرت سره راسي نو تاسو دوی امتحان کړئ. الله د دوی په ایمان ښه عالم دی، یعنی د زړه حال خو الله جل جلاله ته معلوم دی، مګر په ښکاره او ظاهر سره تاسو د هغو ښځو پوره تحقیق او معلومات کوئ چې آیا دوی رښتیا هم د اسلام په سبب هجرت کړی دی، کومې دنیوي یا نفساني ګټې خو بیا په نظر کې نه وي نیولې. او بیا که تاسې په دې پوه سواست چې دوی مؤمنان دي، بیا یې نو بیرته و کفارو ته په لاس مور کوئ. نه دغه مؤمنې ښځې هغه کفارو ته حلال دي او نه هغه کافران دغه مؤمنو ښځو ته حلال دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه دوه سببو سره مؤمنې مهاجرې ښځې بیرته د کفارو په لاس نه ورکولې، ځکه یو خو دوی په هغه عهد او معاهده کې نه وې داخلي، او بل د الله جل جلاله صریح حکم وو. او دغه آیات شریف په آخره کې الله عز وجل فرمایي: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، او کافرانې ښځې په خپل نکاح کې مساتي. نو مسلمانانو هغه خپل کافر ښځې د دغه آیات شریف په حکم سره طلاق کړې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دغه ورځ خپل دوه مشرک ښځې طلاق کړې، چې یوه معاویه په نکاح کړه او بل صفوان ابن امیه په نکاح کړه. ورونو، اوس به د حدیبیې پر صلح او د هغه صلح پر مادو یو څه تبصره وکړو، یا په بل عبارت یو څه به پر وشفېږو. که موږ د حدیبیې صلح او د هغې مادې په غور او دقت سره تر نظر وباسو او د هغو نتیجو ته متوجه سو، بلا شکه دغه صلح د مسلمانانو د پاره لو او عظیمه فتحه ده، ځکه تر دغه د مخه قریش د مسلمانانو په وجود هیڅ اقرار او اعتراف نه کاوه، بلکې د دوی مقصد او هدف دا و چې د مسلمانانو شان او شوکت، عزت او حیثیت د بین یوسي، او د داسې ورځې په انتظار و چې په هغه کې د مسلمانانو انتها او ختمېدل وویني. قریش په خپل ټول قوت او طاقت سره د اسلامي دعوت او خلقو په مابین کې حائل او دیوال ګرځېده. هیڅ یې نه غوښته چې د اسلامي دعوت خبرې د خلقو تر غوږو پورې ورسېږي، ځکه په جزیرة العرب کې دیني مشرتوب او دنیوي ریاست د دوی و، او اوس د دوی د طرفه فقط و صلح ته رجوع کول د مسلمانانو پر قوت اقرار او اعتراف و، او د دې دا معنا و چې قریش د دوی د مقابلې څخه عاجزه شوه. دا خو فقط د صلح په متعلق خبرې وې. او اوس راسي د صلح و مادو ته. که موږ د صلح څلورمه ماده تر نظر وباسو چې هغه داسې وه: هر څوک یا هر قبیله چې وغواړي چې په دغه عهد
او اتفاق کې د محمد صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو په طرف کې داخل شي کولای شي او هر څوک یا قبیله چې وغواړي چې د قریشو په طرف کې داخل شي کولای شي. د دې څخه داسې نتیجه راوځي چې قریشو هغه خپل دیني زعامت او دنیوي ریاست هیر کړي. اوس د دوی بل هیڅوک او بل هیڅ شی مقصد نه دی بېله خپله ځانه څخه. نور نو که ټوله خلق او پاته جزیرة العرب په اسلام کې داخل شي دا و قریشو ته اهمیت نه لري او په دغه موضوع کې دوی په هیڅ قسم سره مداخله نه کوي. حال دا چې دغه قریش هغه کسان دي که به یو څوک د هر ځای چې به وو او د هرې قبیلې څخه چې به وو مسلمان سو دوی به هغه بندي کاوه او واهه او نن ورځ وایي موږ په هیچا کار نه لرو. آیا دغه د قریشو ناکامي نه ده او د مسلمانانو د پاره ښکاره فتح نه ده؟ تاسې پوهېږئ هغه وینه بهونکي او وژونکي جنګونه چې د مسلمانانو او د دوی د دشمنانو په مابین کې کېده په هغه جنګو کې د مسلمانانو مقصد د مالو اخیستل او د انسانانو وژل نه او نه مسلمانانو غوښته چې خپل دشمنان دي په زور سره مجبوره کړي چې اسلام ته داخل شي، بلکې د هغو جنګو څخه د مسلمانانو یوازینی هدف دا و چې و خلقو ته دې په دین او عقیده کې پوره ازادي ورکول شي. که څوک غواړي چې مسلمان شي مسلمان دي شي او که څوک غواړي چې پر خپل کفر پاته شي پاته دي شي. لکه څرنګه چې الله جل جلاله د سورة الكهف په 29 نمبر آیات کې فرمایي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. خو د خلق او د دوی د ارادې په مابین کې به هیڅ بل قوت مداخله نه کوي او اوس دغه څلورمې مادې په اساس دغه مقصد د ټولو جزئیاتو سره حاصل شو چې ممکن دغه مقصد په ډیرو کامیابه جنګو هم لاسته نه وای راغلی او مسلمانانو په دغه حریت او ازادي سره د دعوت په لار کې لویه کامیابي لاسته راوړه. تاسې پوهېږئ چې د ټولو مسلمانانو شمیر تر دغه صلح د مخه تر 3,000 نفرو نه زیاتېدی، خو د 2 کلو په جریان کې د مکې مکرمې په فتح کې د مسلمانانو شمیر 10,000 نفره وو. او د صلح دوهمه ماده چې داسې لیکل شوې وه، دوهم دغه د جنگ او د دشمنی حالت چې د مسلمانانو او قریشو په مابین کې دی دا به د 10 کلو د پاره ختمیږي، یعنی 10 کاله به یو پر بل تعرض نه کېږي. دا په خپله د مسلمانانو د ښکاره کامیابۍ دوهم جز سو، ځکه مسلمانانو اول په جنگ شروع نه ده کړې. دغه جنګونه هم د قریشو د طرفه شروع شوه، لکه څرنګه چې الله جل جلاله د سورة التوبه په 14 نمبر آیات کې فرمایي وهم بدؤوکم اول مره. مگر هو هغه د مسلمانانو عسکري دورې ټوله د دې دپاره وې چې قریش د هغه غفلت څخه راویښ او د الله عز وجل د لارې څخه د خلقو منع کول پرېږدي او د مسلمانانو سره په مساوات او برابري ژوند وکړي. هر ډله د خپل هدف او مقصد د پاره مشغوله وي او اوس چې د 10 کلو د پاره جنگ پرېښول شو هغه د قریشو د طرفه د اسلام څخه د خلقو منع کول پای ته ورسېده چې دا په خپله د هغه چا د پاره چې اول یې جنگ شروع کړی وو ناکامي، ضعف او شکست دی. او هر څه چې د معاهدې اوله ماده ده چې هغه داسې وه رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان به 100 کال بیرته ځي او مکې مکرمې ته به نه داخلیږي او بیا په راتلونکي کال کې د مسلمانانو حق دی چې د عمرې دپاره راسي او مکې مکرمې ته داخل شي. دا ماده د هغه څه دپاره انتها شوه چې قریشو مسلمانان د مسجد الحرام څخه منع کول، چې دا په خپله د قریشو دپاره ناکامي ده. 6 کاله کېږي چې مسلمانان د مسجد الحرام څخه منع وه او اوس په دغه ماده کې د قریشو دپاره د زړه د ښه کېدو خبره دا ده چې مسلمانان یې فقط د 1 کال دپاره د مسجد الحرام څخه منع کړ. اوس نو قریشو د دغه صلح په 3 مادو کې مسلمانانو ته امتیاز ورکړي او د هغه په مقابل کې په 1 ماده کې د ځان دپاره امتیاز واخیستي چې هغه 3مه ماده وه او داسې وه
هر څوک چې د قریشو څخه د خپل مشرانو به اجازه او مدینه منوره یا محمد صلی الله علیه وسلم ته مهاجر ورسي، محمد علیه الصلاة والسلام به برته هغه نفر و قریشو ته ورکوي. او که د قریشو څخه هر څوک مرتد سو د مدینه منوره څخه مکه مکرمه ته راغلی، هغه نفر برته او مسلمانانو ته نور کول کیږي. دا د قریشو امتیاز دی. مګر تاسو ودغه امتیاز ته وګورئ، دا یو پوچ او بے فائدې امتیاز دی. په دې امتیاز کې داسې شی نشته چې هغه د مسلمانانو ته ضرر ورسوي. دا معلومه خبره ده. یو مسلمان چې ترڅو مسلمان وي هیڅ کله د الله رسول الله او د اسلام د شعار څخه نه تښتي، مګر هغه وخت بیا تښتي چې په ظاهر او په زړه کې مرتد شي. او که یو څوک په دغه اندازه مرتد شو، دا نو مسلمانان به هغه ته ضرورت نه لري. او دغه چا د اسلامي ټولنې څخه وتل تر دې ښه او بهتر دی چې هلته پاتې وي. او دا هغه مفهوم او مضمون دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته اشاره کړې ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه حدیث کې فرمایي چې امام مسلم یې روایتوي، هر هغه څوک چې زموږ څخه ودوی ته ورسي هغه الله را څخه لرې کوي. رواه مسلم. مګر هر هغه څوک چې د اهل مکه څخه مسلمان سي، که څه هم د دوی د هجرت لار مدینه منوره ته نه د خلاصه، یعنی د هغه صلح په سبب مدینه منوره ته هجرت نشي کولای، خو د الله جل جلاله هم ځکه پراخه ده. آیا هغه وخت چې اهل مدینه د اسلام څخه په هیڅ نه خبر، د حبشه هم ځکه د مسلمانانو لپاره نه و پراخه؟ او دا هغه مقصد دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په پاته حدیث شریف کې اشاره ورته کړې ده او فرمایي، او که د دوی څخه څوک راغله، الله عز وجل به هغو لره د مشکل څخه د خلاصون لار پیدا کړي. رواه مسلم. اوس نو دغه درېمه ماده که څه هم په ظاهر سره د قریشو عزت پکښې وو، خو په حقیقت کې د قریشو پر پریشانی او ورختایي دلالت کوي. او د دوی هغه ډیره بیره د دوی د بدپرستی پر دین او د دوی پر ټولنه ښکاره کوي. لکه دوی چې دا حس کړی وه چې د دوی دین د نړېدو په حالت کې دی، نو ځکه موږ باید خامخا د هغه د ساتنې لپاره دغسې اقدام وکړو. مګر بالمقابل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دا قبول کړه، هر څوک چې د مسلمانانو څخه و قریشو ته وروتښتي هغه دې بیرته مسلمانانو ته نور کول کیږي. دا د دې دلیل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل دین او ټولنې پر اثبات او قوت پوره اعتماد درلودي او پر خپل دین د دغه شرطو څخه نه بیریدي. دا د دغه صلح د مادو حقیقت و. مګر هلته په ښکاره سره دوه شی وه چې د هغو په سبب په مسلمانانو کې تشویش او پریشانی پیدا شو. اول، رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته ویلي وه چې موږ به بیت الله ته ورځو او طواف به پر کوو. نو اوس څه پېښه شوه چې نه هلته ورغلو او نه مو طواف پر وکړ. دوهم، دا معلومه خبره ده چې دی رسول الله دی او دی پر حق دی او الله جل جلاله د دین د لوړوالي وعده ورسره کړې ده. نو اوس څه پېښه ده چې د قریشو دغه شرطونه قبلوي او په صلح کې هغو ته امتیازات ورکوي. دغه دوه شیه په مسلمانانو کې د شک، وسوسې او بې ځایه ګمانو سبب وګرځېده او د مسلمانانو احساسات ورزخمي کول، تر داسې اندازې چې دغه غم او هم د مسلمانانو پر فکرو غالب شو او دې ته نه پرېښول چې د صلح د مادو په نتیجه کې فکر وکړي. او شاید په مسلمانانو کې هغه څوک چې دغه غم تر تاثیر ډیر لاندې وو هغه عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه. لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل، دی وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او ویل یا رسول الله آیا موږ پر حق او دوی پر باطل نه دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو داسې ده. او بیا دا ویل آیا زموږ وژل شوي کسان په جنت کې نه دي او د دوی وژل شوي کسان په اور کې نه دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو داسې ده. نو عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه ویل نو موږ ولې په خپل دین کې ورته کښته کیږو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا ابن الخطاب
زه رسول الله یم او د خپل رب نافرمانی نه کوم، هغه زما کومه کوونکی دی او هیڅ کله ما نه ضایع کوي. عمر رضی الله تعالی عنه وویل آیا تا موږ ته نه ویل چې موږ بیت الله ته ورځو او طواف وکړو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو ما درته ویلي وه، مګر ما درته وویل چې سږ کال. عمر رضی الله تعالی عنه وویل یا دا دې نه وراته ویلي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل ته ورتلونکی یې او طواف به هم پر وکې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیا هم د هغه قهر او پریشانی په حالت کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورغلی او هغه خبرې ورته وکړه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته کړی وي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم هغه جوابونه ورته وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي و. خو دغه یو خبره پر ځای کړه یا عمر تر مرګ پورې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر رضا ورسره ځه، په والله هغه پر حق دی. او بیا د سوره الفتح دغه آیات نازل سو انا فتحنا لك فتحا مبینا. رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله تعالی عنہ را وغوښتي او دغه آیات ورته تلاوت کړي. عمر رضی الله تعالی عنہ ویل یا رسول الله آیا دغه فتح ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو. نو د عمر رضی الله تعالی عنہ زړه خوشاله سو او لاړی. بیا نو عمر رضی الله تعالی عنہ پر دغه خپل کړو ډېر پښیمانه و. عمر رضی الله تعالی عنہ وایي د دغه کړو په سبب می ډېر ښه کارونه کول، د هغې ورځې د خبرو د بیرې څخه خیراتونه ورکوم، روژې نیسم، نفلي لمنځونه کوم، مریان آزادوم د پاره د دې چې هغه زما د پاره خیر سي. ورونو د حدیبیه د صلح په آخر کې به د ابو بصیر قصه درته بیان کو، ځکه هغه هم په دغه صلح پورې تعلق لري. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته ورسېدی، په دغه شپو کې په مکه مکرمه کې یو مسلمان سړي د هغو کسانو څخه چې وده ته عذابونه ورکول ځان خلاص کړي، چې دغه سړی ابو بصیر رضی الله تعالی عنه. ابو بصیر د ثقیف د قبیله څخه و او د قریشو حلیف و. دی چې مسلمان او په مکه مکرمه کې اوسېدی، د مکې مکرمې څخه و مدینه منورې ته مهاجر ورغلی. دغه ټوله لار یې تاده ووهل، خو د قریشو 2 نفره تر شا په پسې و، غواړي چې بیرته یې بوسي. مګر ابو بصیر مدینه منورې ته ځینې ورسېدی او مسجد نبوي ته ورننوتی. ویل یا رسول الله مهاجر درته راغلی یم. فورا هغه د کفارو 2 نفره پسې راورسېده او ویل یا محمد هغه عهد او وعده چې زموږ او ستاسې په مابین کې ده، لکه څرنګه چې د صلح په مادو کې راغلي دي، دی به بیرته موږ ته راکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو واخلي بویسي. هغه ابو بصیر کش کړي او بیرته یې رهي کړي. ابو بصیر نارې وهي چې څنګه مې کفارو ته په لاس ورکوي، ما دغه ټوله لار پر پښو ووهل او هجرت مې راوکړي او تاسې مې بیرته ورتسلیموي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا ابا بصیر قریبه ده چې الله جل جلاله به تا او ستا ملګرو ته د نجات لار پیدا کړي. ابو بصیر مجبور سو د هغه 2 نفرو سره رهي سو و مدینه منورې ته نږدې د ذوالحلیفه سره چې اوس آبار علي ورته ویل کېږي، هغه 2 نفره کښېنسته چې ځانونه هوسا کړي او یو څه هغه خرما وخوري چې د دوی سره ورسره وه، بندي هم ورسره دی. ابو بصیر و هغه 1 نفر ته وایي فلانیه په والله دغه ستا توره ډېره ښه رامعلومېږي. هغه ویل هو والله دا ډېره ښه توره ده او ما 2 واره امتحان کړې ده. ابو بصیر ویل ډېره ښکاره کړه چې زه وګورم. په خبرو کې ابو بصیر وکولای شوای چې د هغه توره واخلي او هغه په ووهي. د هغه نفر توره یې واخیسته او هغه یې ووژي. دا بل په ځغستا سو، هغه ځغلي، ابو بصیر توره په لاس په پسې دی، هغه خپل مرګ په سترګو ویني. چیرې ځینې ولاړ شي، ټوله دښتې، خو هغه نږدې ځای مدینه منوره وه. نو یې مخ د مدینې منورې پر طرف ونیوی. مشرک ځغلي، ابو بصیر توره په لاس تر شا په پسې دی، هغه ځغلي، دی یې نه پسې پرېږدي. د ډېرې تیزۍ څخه یې دوړې ولاړېږي، دوړه په پسې ده. کم وخت چې کافر مدینې منورې ته ورسېدی، مخامخ پر مسجد ورهېدی او په مسجد ورننوتی.
ابو بصیر تر شا په پسې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دغه مشرک په دوړ سپیره ولیدي او صاحب اوږو شړي ویل دې سړي مرګ لیدلی دی، خو سړي نارې کړه والله زما ملګری ووژل سو او اوس ما هم وشني. ابو بصیر چې مسجد ته ور داخل سو ویل یا رسول الله، الله جل جلاله ستا ذمه خلاص کړه، تا زه ور تسلیم کړم او هغه عهد چې ستا او د دوی په مابین کې وو په هغه دی وفا وکړه او تا بیرته زه و دوی ته ور واستولم. هغه چې پر تا وه هغه دی وکړه، اوس ته په ما کار نه لرې، الله جل جلاله زه د دوی څخه خلاص کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو ما په لاس ورکړې او تا ځان خلاص کړ. هغه مشرک ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم بیرته را تسلیم که لکه څرنګه چې وعده مو سره کړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ما دا کار وکړ خو ستاسې څخه بیرته ولاړی، ما خپله ذمه خلاصه کړه. کافر بې جواب سو او ابو بصیر یې پرېښاوه. بیا نو ابو بصیر ویل یا رسول الله پرېمږده چې په مدینه منوره کې واوسېږم. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل یا که په مدینه منوره کې واوسېدې معنا ما عقد مات کړي. ابو بصیر ویل نو مې پرېږده چې هر چیرې زما خوښه وي هلته ولاړ شم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل زما ستا سره کار نشته، هر چیرې چې ځې ولاړ شه، ته آزاد یې او زما تر امر نه یې لاندې. ځکه ابو بصیر د مسلمانانو په جماعت کې نو داخل او د هغو تر قیادت او مشرۍ نو لاندې. ابو بصیر د مسجد څخه ووتی او توره ورسره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه خبره وکړه چې ابو بصیر واورېده او په خلقو کې نشر هم شوه. هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل افسوس دې وي دلره د جنگ اور یې بلاوه که د ده سره نفر وای. دا اشاره وه چې یا ابا بصیر د کفارو و تکلیف ورکولو ته دوام ورکه. ابو بصیر چې دا خبره واورېده نو مکې مکرمې ته نه ولاړی بلکې عیس ته ولاړی. د عیس په باره کې مو د مخه یو څه بیان درته کړی دی چې یوه غرنۍ منطقه ده او په دغه غرو کې درختې او غارونه ډیر دي. نو ابو بصیر دغه عیس ته ولاړی او هلته ژوند کوي. دغه د ده خبر و هغه مسلمانانو ته ورسېدی چې په مکه مکرمه کې وه او مدینې منورې ته هجرت نسوای کولی. نو اول هغه څوک چې مکه مکرمه یې پرېښول او هجرت یې وکړي هغه ابو جندل و، مګر مدینې منورې ته نه ولاړی ځکه دی پوهېدی چې بیرته مې کفارو ته په لاس ورکوي. نو عیس ته ولاړی، هغه عیس چې غرنۍ منطقه وه او غارونه پکښې وه. دغه دوه نفره دلته ژوند کوي او کم وخت چې د قریشو قافلې تیریږي پر هغو حملې هم کوي. هغه نور مسلمانان چې په مکه مکرمه کې وه او د هغه صلح په سبب یې مدینې منورې ته هجرت نسوای کولی هغو هم وعیس ته هجرت وکړي. ټول نوي مهاجر مسلمانان د مدینې منورې په عوض عیس ته ځي، څو په عیس کې او یا نفره مسلمانان سره یو ځای شو. اوس نو په منظم ډول د قریشو پر قافلو حملې کوي. قریشو و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حال ولېږي ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم هغه عهد چې زموږ او ستاسې په مابین کې دی څه سو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل زه پر خپله وعده یم. قریش ویل ابو بصیر او د هغه ملګري څه کارونه کوي؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم ویل هغه ما و تاسو ته در تسلیم کړي، اوس په ما پورې تعلق نه لري. قریش ویل که موږ د هغه سره جنگ وکړو ته خو به مداخله نه کوې. رسول الله صلی الله علیه و وسلم ویل زه هیڅ کار نه در لرم ځکه زموږ او ستاسې په مابین کې هغه عهد او اتفاق موجود دی. نو قریشو و عیس ته یو لشکر ولېږي چې د ابو بصیر او د هغه د ملګرو سره جنگ وکړي، خو ابو بصیر د هغو و جنگ ته هیڅ نه راووتی. غواړي چې هغه خپلو چلیکي حملو ته دوام ورکړي، جبههي جنگ نه کوي. د قریشو لشکر ورغلی او ډیره موده په انتظار ورته تېره کړه، خو څوک د دوی د جنگ دپاره نه راووتی. د قریشو لشکر بیرته بې نتیجې ولاړ، مګر د قریشو چې هره قافله تېرېږي ابو بصیر رضی الله تعالی عنه حملې پر کوي. د قریشو قافلې بیا په خطر کې شوې او په فارغه زړه نشي تېرېدلی. اوس نو نور هغه کسان چې تر مدینې منورې او تر مکې مکرمې د باندې و اسلام ته داخلي شي
یعنی بیل قریشو نور هم هر څوک او په هر ځای کې چې نوې و اسلام ته داخل شي هغه فکر کوي چې زه ولې مدینه منورې ته ولاړ شم چې تر هغه عهد او اتفاق چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قریشو سره کړی دی لاندې سم، ولې عیس ته نه ځم او د ابو بصیر سره کومک نه کوم. نو هغه نوي مسلمانان په عوض د دې چې مدینه منورې ته ولاړ شي عیس ته ځي، تر څو چې په عیس کې 300 نفر مسلمانان سره یو ځای شو، پوره لښکر ځینې جوړ شو. قریشو هر څه کوشش وکړي چې دغه خطر د ځان څخه لرې کړي، په وسیله شو پوره. اوس نو د ابو بصیر او هغه کسانو چې د سره دي د دوی د شجاعت او قوت په سبب د قریشو یو قافله هم سالمه نشي تیرېدلی. قریشو دغه صلح په دې سبب وکړه چې قافلې سالمې تیرې شي، مګر د دوی قافلې او تجارت بیا هم په خطر کې دی. اوس نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم صلح وګټل او هم د قریشو قافلې تر هغه خطر لاندې دي، سالم نشي تیرېدلی. د ابو بصیر او د هغه د ملګرو قدرت ورځ په ورځ زیاتېږي. یوازې دا نه چې پر قریشو تجارتي قافلې بندې شوې، بلکې د خوراکي شیانو قافلې هم پر بندې شوې. په خپله مکه مکرمه غذایي مواد نه لري او د باندې څخه پر قطع شوه، چې په نتیجه کې په مکه مکرمه کې لوږه شروع شوه او کاختي جوړه شوه. او قریش چې دغه خطر د لرې کولو دپاره هر څه کوشش کوي بې فایدې دي. نو قریشو د ابو سفیان په مشرۍ و مدینې منورې ته یوه ډله ولېږل، ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم د الله روی مو در وړی دی، رحم وکړه. هغه شرط چې موږ د حدیبیې په صلح کې ایښی وو هغه نه غواړو. ورونو قریش کم شرط نه غواړي؟ هغه شرط چې د هغه په سبب مسلمانان ډیر خفا او ناراضه وه، هغه شرط چې مسلمانانو د ځان دپاره ذلت باله. دا هغه شرط وو چې ویل د مکې مکرمې څخه که کم مسلمان درسي هغه به بیرته راکوي. اوس قریش وایي دغه شرط موږ نه غواړو، هغه مهاجر خلق د ستا سره وي چې صلح وساتل شي او قافلې تیرې شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د رحم او مهربانۍ په سبب تر دغه شرط تیر شو. دا هغه شرط وو چې مسلمانانو د کفارو په ګټه باله، مګر په حقیقت کې هغه شرط د مسلمانانو په ګټه وو. دا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل ته وی چې دغه صلح څخه ناراضه وي او تا ویل دا زموږ په دین کې ذلت او کښتوالی دي، تا ویل دغه صلح د کفارو په مصلحت ده. اوس څنګه سو؟ عمر رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله دا معلومه خبره ده چې ستا د فکر او نظر خیر او برکت زما تر فکر او نظر ډیر دی. دغه د حدیبیې صلح تر 2 کلو پورې دوام وکړي، که څه هم عهد د 10 کلو دپاره و، خو 2 کاله وروسته دغه عهد او اتفاق د هغه تجاوز په سبب چې د بنو بکر قبیلې د خزاعه پر قبیله وکړي لغوه او مات سو، چې دا واقعه به د مکې مکرمې د فتح په قصه کې ان شاء الله درته بیان شي. اوس چې په دغه صلح سره د قریشو لاسونه وتړل شوه او پر مسلمانانو حملې نشي کولی، نو مسلمانانو ته دا موقع برابر شوه چې هغه دشمن ته متوجه شي کوم چې احزاب یا د خندق د غزا دپاره یې کفار سره یو ځای کړي وه. د خندق د غزا دپاره چا کفار سره راټول کړه؟ د خیبر یهودو. دغه یهود و چې احزاب او ډلې په حرکت راوسته. نو کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه صلح په واسطه قریش د میدان څخه ویسته، نو اوس کولای شي چې د یهودو سره بېله مداخلې څخه د قریشو مقابله وکړي، ځکه قریش د حدیبیې په صلح وتړل شوه. ورونو تر دغه ځای پورې د حدیبیې د صلح واقعات وه او د صلح نتیجه دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله عمره پرېښول او بیرته مدینې منورې ته ولاړې، مګر د عمرې په عوض یې د مسلمانانو دپاره صلح او آرامي ورسره یوړه چې د دغه صلح په واسطه و اسلام او توحید ته د دعوت میدان پراخه او لوی سو. د اسلام مبلغین او دعوت کوونکي په آزاد ډول هر ځای ته تلای شوی او د الله جل جلاله د طرفه چې دغه صلح پر واقعې کومه تبصره نازله شوه هغه په سوره الفتح کې ده او د سوره الفتح په معنا تر هغو نسو پوهېدلی چې د حدیبیې د صلح قصه نه وي را معلومه
الله عز وجل فرمایي انا فتحنا لك فتحا مبینا، بشک چې موږ تا ته فتح او بری درکړی دی ښکاره او معلومداره فتح. ډېر مفسرین وایي چې دغه فتح په خپله د حدیبیې صلح ده، ځکه دغه بېغمي او قراري چې د قریشو او مسلمانانو په مابین کې پیښه شوه، مسلمانان د قریشو د طرفه د اسلام و دعوت ته فارغه شوه. او اصلا دین مبین اسلام داسې دین دی چې څوک په خبرو او دلایلو نشي پر غالبه کېدلی. هیڅ چا د اسلام واقعي مقابله په دلایلو سره نه ده کړې، بلکې همیشه د اسلام دشمنانو د زوره څخه کار اخیستی دی. د اسلام دین په خپله غالبه دی، ځکه دا دین د الله جل جلاله د طرفه دی. اسلام داسې دین دی چې د انسان د خلقت او فطرت سره موافق او برابر دی. اسلام د عقل او منطق سره برابر دی. څوک نشي کولای چې د اسلام د دین په مقابل کې په عقل او منطق سره ودرېږي. خو د اسلام او د خلقو په مابین کې دغه د قریشو پرلپسې حمله حاجز او دیوال وي. د قریشو دشمنی او بې ځایه اوازې وي چې خلک یې مسلمانانو ته نه پرېښول او مسلمانان یې خپ. محترم ورونو، څرنګه چې کتاب پای ته ورسېده نو پاته بحث به په راتلونکي 26مه پته کې واورئ ان شاء الله تعالی. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.